د پښتنو غلجي قبیلې تاریخ شجره او نامتو خلګ. ګرانو دوستانو، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ ویډیو د پښتنو یو نامتو او تاریخي قبیله غلجي پښتنو په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي. غلجي یا غلزي یا غرزي. غلجي په پښتنو کې تر دوراني وروسته د پښتنو دویم ستر ټولنیز ګروپ دی. د روایاتو له رویه بیبي متو د بیټ نیکه لور وه او شاه حسین غوري ته واده وه چې اولاده یې په متوزي مشهوره ده. متوزي قبایل په دوو څانګو ویشل شوي دي، اوله غلجي او دوهمه لودي. د غلجي د قبیلې نوم د خلجي، غلزي او غرزي په بڼو سره هم راغلی دی. د غلجیانو په اړوند تاریخ پوهانو او ختیځ پیژندونکو بیلابیلې لیکنې کړي دي. ځینې دوی ترکان او غزان بولي چې تر غزنویانو او سلجوقیانو د واکمنیو په وخت کې افغانستان ته راغلي او د غزني او زابلستان په سیمو کې میشت شوي دي. ځینو بیا دوی د مغولي چنګیز خان د زوم خالد خان د نامه له کبله دوی خلجیان ګڼلي دي. د افغانستان نامتو مورخ ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي د پښتنو د ادبیاتو په تاریخ کې د غلجیو پښتنو په اړوند داسې لیکلي دي: خلجي، غلجي یا غلزي په اصل کې غرزي دي چې په دري ژبه کې کوهزاد بولي، یعنی د غرو خلک، چې دا کلمه په غرچ، غرچا، غلچا او نورو ډیرو تاریخي کلماتو کې شته او کله غین پخې هم اوختی دی. او غلجي خلجي شوي دي. او غلجي له لرغونو زمانو د غزني په غرو او رغو کې اوسي او د زابلستان یا اوسني زابل پخواني خلک دي. یار تولید وایي د غرچ یا غرش کلمه یوه پخواني اریایي کلمه ده چې د مرغاب په ټاپو کې د اریایانو استوګنځي ته ویل کیږي. توماشک عقیده لري چې د گر یعنی غر کلمه لرغوني باکتري کلمه ده او غرچا د غزني د اریایي اوسیدونکو نوم دی. او له دې قبله خلج، غرج او غرچ د غره زوی یا د غرزۍ دی. غر هم اوس په پښتو کې یوه ژوندۍ کلمه ده. د اوستا په همویشت کې د غر د ګیري په بڼه راغلی دی چې په خرده اوستا کې هم لیدل کیږي او په سنسکرت کې هم گیر او ګیری د غره په معنا دي. ان عربانو پخواني ګرشاته د ملک الجبال لقب ورکړی و چې په عربي کې جرشا دی. په پښتو کې غرسا، غرسنۍ د غرني په معنا دي چې د غرچا، غلچا او غلجي نوم هم له هغه ځایه راوتلی دی. بهرحال غلجي یا غلزي یو پخوانی او لرغونی نوم دی چې معنی د غره زوی دی. د پښتنو غلجیانو لومړنی نیکه غلجي باباو چې 3 زامن یې درلودل چې توران، تولر، برهان یا بلور نومیدل، چې د زامنو نومونه هم زړو او لرغونو اریایي نومونو ته ورته والی لري. د تور کلمه په اوستا کې هم شته او دا نوم تر اوسه هم په پښتو ژبه کې په بیلابیلو بڼو تور، تورانی، تورک، توري او ترکی شته. همداراز بلور یو زوړ تاریخي نوم دی چې د کلکتې نیولې د نورستان تر سیمو خلکو باندې اطلاق کېده او د بار تولید په وینا تر اوسه پورې هم د هغه ځای ځینې تورپوخه قبایل ځانونه بلور بولي او دا کلمه تر 18مې پیړۍ پورې په چینی کتابونو کې لیدل کېدله. د پښتنو په تاریخ کې د غلجیو قبیله ځکه د زیات اهمیت نه برخمنه ده چې دوی د 18مې عیسوي پیړۍ په پیل کې
د میرویس خان هوتکي 1909 بیا تر 1915 عیسوي تر مشرتابه لاندې وشول کولای چې په کندهار کې د صفویانو بیګلر بیګي ګرګین له منځه یوسي او د یو خپلواک ملي دولت بنسټ کېږدي. همداراز د همدې کورنۍ یو بل واکمن شاه محمود هوتکي په 1922 عیسوي کال کې ایرانی شاه حسین صفوي د واکمنۍ نه راوپرځاوه او په خپله د اصفهان پر تخت کېناست. غلجیانو په هند کې هم واکمني چلولې ده چې بنسټ یې د سلطان جلال الدین غلجي لخوا په 1290 عیسوي کال کې ایښودل شوی. ورپسې د دغې کورنۍ نور واکمنانو لکه سلطان علاءالدین غلجي، سلطان قطب الدین، مبارک شاه غلجي، محمود غلجي او غیاث الدین غلجي په خپل وار سره په هندوستان واکمني کړې ده. د پښتو ژبې مشهور شاعر او د توري او قلم خاوند ستر خوشحال خان خټک په خپل کلیات کې په هند کې د غلجیانو د واکمني بنسټ ایښودونکي سلطان جلال الدین 1290 نه بیا 1296 عیسوي په زغرده او صراحت سره غلجي بللی دی. لکه چې وایي بیا سلطان جلال الدین پر سر کېناست چې په اصل کې غلجي د ولایت و. د غلجیو د قبیلې ویش لکه چې د مخه وویل شول د غلجیو د ټولنیز ګروپ لوی نیکه غلجي باباو. د غلجیو ټولنیز ګروپ په لومړی سر کې په 2 سترو خاخونو ویشل شوی دی چې لومړی توران او دویم ابراهیم دی. د دې لپاره چې توران د غلجي مشر زوی نو ځکه دغه خاخ لومړی درجه ګڼل کیږي. د توران خاخ په 2 څانګو ویشل شوی دی چې لومړی هوتک او دویم توخی دی چې دغه 2 عمده خاخونه بیا پر نورو څانګو باندې ویشل شوي دي. د غلجي دویم زوی ابراهیم 2 زامن درلودل چې د هغه د 6 لمسیانو نه 6 لوی خاخونه رامنځته شوي دي، یعنی سلیمان خیل، علی خیل، اکا خیل، سحاک، اندړ او ترکی. د غلجیو د ټولنیز ګروپ مهمې قبیلې په لاندې ډول دي: وتک، توخی، اندړ، سلیمان خیل، احمدزی، ابراهیم خیل، ترکی، اټوال، ادین خیل، اکا خیل، الیاس خیل، خروټی، امر خیل، اوریا خیل، حسن خیل، حسین خیل، هوت خیل، بابکر خیل، جبار خیل، کړو خیل، معروف خیل، ستانکزی، ستانیزی، پیارو خیل، دولتزی، دستو خیل، سلوزی، زاری خیل، ټغر، جلالزی، سنزی، خدزی، بختیار، لودی، نیازی، سوری، سروانی، تارن، دریګوټي، دفتانی یا دوتانی، دینار خیل، زیرمانی، ساک، سلطان خیل، شملزی، توتا خیل، ادرمزی، علی خیل، عمر خیل، عیسی خیل، قلندر خیل، کورم خیل، گاڑی، ملا خیل، ملکزی، ناصر، یوسف خیل، رستم خیل. د غلجیو د قبیلې د استوګن سیمې. په اوسنی وخت کې غلجي قبایل په افغانستان کې یو پراخه سیمه په ولکه کې لري چې د دوی استوګنې سیمې زابل، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، د پکتیا ځینې ولسوالۍ، د کابل او ننګرهار ترمنځ وادي او لغمان او ننګرهار دی. همداراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بغلان، کندوز، بلخ، تخار، سمنګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ او هم بادغیس او هرات په شاوخوا کې هم غلجي پښتانه استوګنه لري. د افغانستان سربیره ډیر شمیر غلجي په نورو هیوادونو کې هم استوګنه لري. د تاریخ حیات افغاني په قول د ایران په کرمان، شمیرجنس، اصفهان، د ازبکستان په بخارا، هندوستان او د روسیې په داغستان کې هم غلجي پښتانه استوګنه لري، خو دوی خپل دود، دستور او ژبه له لاسه ورکړې ده.
په افغانستان باندې د روسانو تر یرغل وروسته ډیر شمیر غلجي پښتانه پښتونخوا سهیلي پښتونخوا او پاکستان ته لیږدېدلي دي چې ډیر شمیر په پېښور او کوټه کې ژوند کوي. نور شمیر د پاکستان په نورو لویو ښارونو په تیرا بیا په کراچي کې په مزدوریو او ښاریو او غریبیو اخته دي. د غلجیو د ټولنیز ګروپ د هرې قبیلې پیژندنه په خپل ردیف کې شوې ده. د غلجي قبیلې نامتو او مشهور شخصیتونه خو بیخي ډیر دي. مونږ به یو څو مشهور شخصیتونو ذکر ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. امیر کروړ 140 هجری اسلامی، امیر پولاد 106 هجری اسلامی، سلطان علاءالدین غلجی، سلطان غیاث الدین غوري، سلطان شهاب الدین غوري، سلطان ابراهیم لودي، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان التمش، سلطان رضیه سلطانه، شیرشاه سوری، نازو انا توخه، میرویس خان نیکه، شاه محمود هوتکی، نور محمد ترکی، ډاکټر نجیب الله، سلیمان لایق، ګلبدین حکمتیار، ډاکټر اشرف غنی. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 15000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلګو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.